नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमगीर नबी देव जन जमुंग द मुसलमानानु परज दी چې د नबी अलैहिस्सलाम د आलमगीरियत पैगाम पूरी दुनिया ته ورسو او الحمدلله د علماء دیوبند الله رب العزت د خدمت اخلي ماوی ته وګوره د دین اسلام خدمت کړو ماوی د دین اسلام نشر او اشاعت کړو دغه پیغام مخ په وړاندې تلو د دینی مدارسو په ذریعہ سره الحمدلله علماء دیوبند دغه فریضه سره انجام کړی دا ماوی مشرق مغرب تلاړ شه شمال جنوب تلاړ شه د دنیا اخیری حدود تلاړ شه الحمدلله د علماء دیوبند بچی لګیا دي دغه پیغام ال ترسي مولانا پیر ذوالفقار دیوبندی رحم دامت برکاتهم فرمای دوی د دنیا اخیری ګډ تلاړم چې ال تر دنیا حدود ختم شوی دي دلته یو مدرسه وا او مدرسې ولا سره ملاو شم ماته تاسو کو د دې سره می تعارف وکړو ول د دې تعلق هم د علماء دیوبند سره شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمای دی وی زره دنیا اخیری ګډ تلاړم التر دارالعلوم کراچي فاضلانو د دیوبند سره تعلق لرونکي د دیوبند سپایانو د دیوبند روحاني بچیانو د بخاری شریف اخیری حدیث د درس لپاره زدل تراغلم پوره دنیا ته الحمدلله د دیوبند دغه بچی رسیدلی د نبی اسلام پیغام د درس او تدریس په صورت کې رسوله د تصنیف او تعلیق په صورت کې رسوله ماوی الحمدلله د دین اسلام نشر او اشاعت تبلیغی جماعت په ذریعہ سره شوه ماوی لاړ د افریقې په ځنګلونو کې تبوسو کا التکر الله الله आवाज لګیرو ماوی تبلیغی جماعت برکت ده ماوی د امریکای جزیرو ته لاړ ماوی التکر کلمه طیبه ورت شروع الت الله الله کېرو ماوی تبلیغی جماعت برکاتو ماوی ها ماوی د فرانس بازارونو ته ورشه ماوی پاکستان دیہاتو ته ورشه ماوی کمی کمی دنیا ته ورشه التر الله والا نبی علیہ السلام راوړل پیغام پر دنیا ته کر سوال الحمدلله تبلیغی جماعت والا تعلق الحمدلله د علماء دیوبند سره ماوی د دین د نبی علیہ السلام پیغام د عالمگیریت پوره دنیا ته رسون کې ام علماء دیوبند کله کله حفاظت مرحله رااله د نبی علیہ السلام دغه راوړل پیغام دغه حفاظت په توري سره شوه دغه حفاظت په جهاد سره شوه الحمدلله د جهاد دغه مرحله علماء دیوبند سره انجام کړی و ماوی ها هغه علماء دیوبند چې 52 ملکونو سره جنگیدلی د 52 ملکونو دغه سره د دین اسلام د پاره د الهی کلمت الله د پاره هغه 52 ملکونو خلاف سر سامانه کې ولاړو نن هغه 52 ملکونو شکست خوړلې او د تخت لار ګوري مې نشر اشاعتم علماء دیوبند کو مې حفاظتم الحمدلله الله دغه جماعت نه واغست نمبر 2 نبی علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت دلیل نبی علیہ السلام د نبوت دلیل معجزہ زمون سره هغه قرآنی مجید ده د قرآنی مجید حفاظت کول په هر دور کې الحمدلله علماء دیوبند سینې پیش کړي علماء دیوبند بچیان پیش کړي دینی مدرسې زمون دغه یو سلسله ده تبلیغی جماعت زمون دغه یو سلسله ده ماوی ها محترم یا خو هغه دور چې تا ته په پوره ضلع کې یو قاری نه ملاوي ماوی یا نن د تبلیغی جماعت برکت ده چې تا ته په یو محله کې 15 قاریان ملاويږي یا خو هغه وخت چې تبګر زیره قاری برکتو چې جماعت ترا ولم ختم وکي یا دغه دور ده چې نن په یوې محله کې دومره حافظان دي الحمدلله هغه جماعت تراسي هغه رضان د پر د مسجد په تلاش کې چې کمزې کې ختم وکم الحمدلله د علماء دیوبند برکت الحمدلله دریم نمبر ماوی ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړي تعلیماتو د دې د حفاظت مرحله وا یعنی پیقه د کم د دین تدوین چې شوی ما او تور ته پیقه وایو د فکر حفاظت مرحله رااله د منکرینو سره کړه جنگ خبره رااله د دلایل خبره رااله د مناظره خبره رااله ما به هسترګي مپټوا صرف پر خپل علاقه کې وګوره کله پېښور کې غیر مقلدین و بیان منکرین فکر لا پاسې دلیو په دلایل سره بحث دا وې سره الحمدلله د دیوبندیانو بچو کړه ما به ها کوم باندو دیهاتو ته تلیو التبس الحمدلله دیوبندیان رسیدلې ماوی ها کم خار ته تلی کم باندې ته تلی کم دیهاتو ته تلی الحمدلله د دیوبند بچي ال تر رسیدلې الحمدلله دغه فقه تحفظ او حفاظت کړه او ان شاء الله د قیامت د ثواب پورې